پرون یو باباجي خبره کړې وه چې یاره میاشت مه ولیدله بابو په نامه باندې دنیا خلکو ورپسې خبرې کولې چې یو په خلکو باندې روژه خورې بازار ته لاړم یو ځي ته یو بل ملګری را سره وریجو ته کېناستلو او وریجو والا هم داسې ناست و وریجو ته کېناستلو نو چې کله مونږ کېناستو زما خو پټکي هم په سر باندې نو خلک راغله زیاتره خلک وریجو ته کېناستله د مخکې څوک د یارې نه نشو کېناسته چې خلک به ګوته یې نیسي وګوره د روژه خوړلې ده حالانکې تاسو بېګا خپله وکتل ما کس ته ویل یم چې د الله نه پټو د خلکو نه ولې پټ کړو بل ښکاره اختر دی روژه د سعودي سره ونیولې شوه ګواهان پکې د سعودي او پاکستان کې نو اختر ورسره نه کې ولې نه کې هغه ستا خپل کار دی خو لیکن دغه ورځ د اختر وه دنیا ځایونو کې خلک د اعتکاف نه پاڅېدل پرون د ډېرو خلکو روژه نه وه او چا چې نیولې وه ماښام یې ورته خیرې کولې وجه څه شی ده هلته کې ګواه شته ګواه موجود دی که حکومت ګواه قبلې که نه قبلې مونږ ته قبول دی مسلمان دی کلمه یې تېره کړه او ناشنا خبر هغه دا کړی چې 9 کسان ولیدله ګوایي نه قبلې او په د 2 کسانو په ګوایي سره ته سړی 500 ته خېجې دا خبره ډېره د عقل او د سوچ کړې ده نو پرون ورپسې خلکو ټوکې کولې نن بېګا ماسخوتن هغه پسې نعتونه خلکو ویلي چې یاره زبردسته خبره دې کړې وه او زمونږ خلک پرون دلته یو کس راغلو روژې خوړلې و ډېر زیات پریشان و یاره دا روژه دا خو مونږ وخوړله دا به څه کوو پریشانه په دې و دې ماحول ته یې کتل ماحول ته به نه ګوري دین ته به ګوري چې دین مونږ ته څه ویو